بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلة الرحم تزيد في العمر. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. دا سرشتم باب د امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی او په دې باب کې به دا خبره کوي چې صله رحمي پالل، خپلولي پالل دا د انسان په عمر کې زیادت راولي. دا څومره لوی فضیلت دی چې د دې عمل د وجې نه موږ او تاسو الله جل جلاله را په نصیب کوي. انس رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من احب که د چا خوښي ان یبسط له فی رزقه چې دغه رزق فراخ شي، رزق کې فراخوالی راشي، و ان ينسأ له فی اثره او زیادت راشي له دې کس دپاره فی اثره د ده په عمر کې. نفل یصل رحمه دا دې خپلولي وفالي. ته څومره عظیمه خبره ده د خپلولۍ پاللو په وجه باندې ستا په رزق کې برکت راځي، همدغه رنګې ستا عمر زیاتیږي. نن سبا چې خلک سر ټکوي د رزق د نه پیدا کېدو د وجې نه سر ټکوي، خواران په سفرو باندې مسافرانې کوي د څه د وجې نه؟ د رزق د وجې نه. او دغه رزق الله جل جلاله تا ته پراخی په دې عمل باندې خپلولي فالل. دا عمل ګوره صحیح ده، ټول مونږ ټول خپلولیانې لرو. اور سړی وایي چې هلکه زه ملامته نه یم، څوک ځان نه ملامته کوي، لیکن حقیقتا که سړی سوچ وکړي چې ما څومره خپلولیانې فاللې دي، زما تعامل د مور و پلار سره، د ورونو سره، د خویندو سره، د خورینو سره، د داسې نورو خپلوانو سره، دا په کمه درجه کې زه یم. همدغه رنګې د ښځې طرف نه خپلوانې خسر شي، خواښې شوه، داسې نور ترېندې دي، ماماګان دي وغیره، دې سره هم په کمه درجه کې. نو به سړي د حقیقتا فتح لګېږي. او ډېر کم خلک چې په صحیح طریقه باندې خپلولیانې فالي او د هغې حق سره ادا کوي. هماغه خلک چې ډېر رزقونه هم ښه وي، که ډېر نه وي نو الله ته پکې برکت اچوي، سینې فراخوي. وان ينسأ له في اثره او د دې انسان په عمر کې زیادت راځي. ينسأ له امام ترمذي رحمه الله فرمایي یعنی به الزیادة في العمر، عمر په دې سره الله جل جلاله د انسان زیاتوي. دې کې اختلاف دی چې آیا په دې سره حقیقتا عمر زیاتیږي او کنه په دې کې برکت راځي. چا ویلي چې په دې کې برکت راځي، لیکن ظاهره دا ده، ظاهر د حدیث داسې معلومیږي چې په عمر کې الله جل جلاله د انسان زیادت راولي. او دا یو شرعي سبب دی، دې کې شک هم نشته دی، یو شرعي سبب د الله جل جلاله ذکر کړی دی چې په دې سره راځي. دغه رنګې ښه اخلاقو سره، ښه ګاونډتوب سره په دې کې د انسان په عمر کې الله جل جلاله زیادت راولي. او دا د دې سره منافي نه دی چې لکه د انسان عمر په خېټه کې ورته لیکل شوی دی چې دونه به دا سړی باقي پاتې کېږي او دونه بعد به دا بیا وفات کېږي. د خپل نیټې نه مخکې وفات کېدلی نه شي او د خپل نیټې نه وروسته پاتې کېدلی نه شي. دا خبره صحیح ده، لیکن دا الله جل جلاله لیکلي دي دې سره چې دې سړي دونه عمر دی، لیکن که چېرته دا خپلولي وپالله، رشتې پاللې، نو دې نه به زه عمر 80 کاله زه به ولا اویا کوم. دا بېله خبره ده چې الله جل جلاله ته پته ده د مخکې د دې نه چې ته دې 80 ته رسېږي، هغه ته پته ده دا انسان به یې پالي یا به نه پالي. نو هغه ته پته ده چې پلانکې نه پالي، د هغه عمر په 80 باندې ودرېږي، او پلانکې چې دی دا یې پالي، د ده عمر دا په اویاو ته رسېږي.
دا علم دا اشکال ما او تا ته پیښیږي چې زمونږ علم نشته دی په غیب باندې اما هر چې رب العالمین دی د هغه علم په ما کان او په ما یکون په ټولو باندې یو شی دی په وروسته زمانه او په روانه په تېره شوې زمانه او په روانه زمانه په ټولو باندې د الله جل جلاله علم دی همدغه رنګي ستاسو خیال ایمان چې دی دا هم زیاتیږي او کمیږي په نیک اعمالو سره نو دې کې کوم اشکال نشته دی چې لکه دا به څنګه بیا زیاتیږي نو غرض دا دی چې دا عظیمه فایده ده په دې حدیث کې چې دا عمل د انسان په عمر کې زیادت راولي څوک وایي چې هغه نه غواړي د هغه رزق زیات فراخه شي او څوک وایي چې هغه نه غواړي د هغه عمر زیات شي ټولې غواړي چې ټولې غواړي راځي ټول دې عمل ته املا وتړو حدیث کې به فایده وي چې نیک اعمال د انسان په عمر کې حقیقتا زیادت راولي دویم فایده به دا چې په خپلولۍ پاللو کې دا سبب دی د رزق د فراخېدلو همدغه رنګې حدیث به په دې کې به فایده وي که د چا خوښه او مینه لري د پراخه رزق سره او د عمر سره د برکت والا حقیقتا الله به زیادت راولي د اعمال وکړي 240 نمبر حدیث په دې باب کې امام بخاری رحمه الله راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نو موریدل چې دی ویل من سره ان يبسط له في رزقه که چا دا خوښوي دا خبره ولا خوند ورکوي او دا خوښوي دې سره مینه چې د رزق فراخه شي وينسأ له في اثره او د په عمر کې زیادت راشي فليصل رحمه نه دا دې صل رحمي وکړي دا دغه ورته حدیث دی امام بخاری رحمه الله راوړی دی په دې کې نورم تاکید دی چې لکه دا مسله داسې وړه مسله نه ده باب من وصل رحمه احبه الله پنځشتم باب دی امام بخاری رحمه الله لګولی دی دا یو څو باب دي دا په صلې رحمۍ کې امام بخاری رحمه الله وضع کړي دي مخکې ما ویل چې دا یو فقیه سړی تیر شوی دی چې احادیثونه ناشنا استنباطات او مسائل راوباسي دا حدیث دی یو مسله باندې باب پکې لګوي مخکې نه شروع کړي ده عمر کې زیادت راولي پلانکي کې زیادت راولي اوس حدیث به ذکر کوي او دا به مستنبط کوي چې یو سړی صلې رحمي پالي د انسان سره الله جل جلاله مینه کوي سبحان الله عن ابن عمر ادريس الوقتم نمبر حديث عن ابن عمر عبد الله بن عمر تنهو فرمای من اتقى ربه سوک چې د خپل ربنا ویریږي او ځان بچ کی د غنه خشیت کوي ووصل رحمه په وسک لا صلې رحمي خپل سو چې د الله نه ویری دا او صلې رحمي خپلولي په وسک لا نسئ فی اجله دا غفو نیټه کې به زیادت راشي وفي لفظ انسئ له في عمره زیادت براشي دا غفو عمر کې وثرى ماله بل فائدہ دا چې د مال به زیات شي واحبه اهله او محبت به کې د سره د اهل دلته په دې حدیث کې که تاسو خیال امام بخاری رحمه الله باب ولګو چې څوک خپل ولی فعلی الله جل جلاله سره محبت کوي حال دا چې دا لفظ خو په دې حدیث کې نشته دی دا به کتیر نشو اهل علم ذکر کوي چې امام بخاری رحمه الله استنباط کوي د دینه چې کله الله جل جلاله د انسان په عمر کې برکت اچي عمر ول زیاتې د نیکی د وجنه او رزق کې ولا فراخره ولی نو الله سره محبت کړي ده کنه که الله سره محبت نه وکړي ولی دا کارونه ولا کوي نو د دې وجنه امام بخاری رحمه الله داسې ناشنا باب لګولې دي او داسې ناشنا نکته او خبرې د زمونږ استادو توجه راړولې ده سبحان الله حدیث کې به فائدې چې د تقوا اثر او نخي دا په دنیا او آخرت دواړو کې ښکاری یو چا کې چې تقوا په دنیا کې هم دغه آثار وي او په آخرت کې خو وي ټول خوشاله نه وي په آخرت کې وته او دنیا کې هم الله جل جلاله دغه انسان نه خرابوي ولکه دنیا مشکلات و انسان من راشي دغه عادي مسلې دي نور به الله جل جلاله د انسان نه خرابوي رزق به فراخي
کنه مو سره فراخه به داسې به چې بس دا به موړي دا به غني همدغه رنګي عمر کې به الله جل جلاله د انسان برکت راولي. حدیث کې به دا فائدہ وي چې نیک اعمال دا سبب دی د فاره د زیادت د عمر او د مال. همدغه رنګي حدیث کې به دا هم فائدہ وي چې څوک نیک اعمال کوي خلک به د سره محبت کوي. سبحان الله دا حقیقتا دم دغسي نیک عمل له وکړل د خپل اهل سره محبت کوي. حدیث کې هم د سراغلی چې انسان الله جل جلاله د انسان سره محبت کوي او نیک انسان الله ملائکه جبرئیل ته وي، جبرئیل به ملائکه ته وي، ملائکه به د مسلمانانو په زړونو کې وي چې دا سړی دی الله سره محبت کوي، ملائکه سره محبت کوي. نو به خلک یې لکه پلان کې ښه سړی دی هغه سړی به د تا سره داسې یو ګیلاس اوبه هم نه درکړي، داسې ډېر به ورسره کېناستلی هم نه، یا به د ورسره ملاقات هم نه شوی، تا ته به ګران وي په زړه کې لکه پلان کې ښه سړی دی او زړه مې غواړي چې ورسره کښېنم ناسته ورسره وکړم، مجلس ورسره وکړم. او بل به دې ستا ملګری خوا ته به دي، ګاونډي به دي، خپلوان به دي، زړه به دې د خوله ته راغلی او وایي به چې کله به دې نه زه خلاصېږم، ولې کله به دې نه زه جدا کېږم، ځان له ذکې به یم. دا ولې؟ دا د الله جل جلاله د محبت آثار دي او دغه انسان د نیکۍ آثار دي چې ښکاره کېږي. نو په دې وجه باندې نیک اعمال کې ټول خیرونه دي. دا څومره لوی خیر دی چې خلک به تا سره محبت کوي، تا به ورسره هېڅ ښېګړه هم نه کړي، د دنیا په حساب سره به هېڅ ښېګړه تا ورسره نه کړي، لیکن هغه به تا سره محبت کوي. خلک لګېږي پیسې خرج کوي، مالونه خرج کوي، دولتونه خرج کوي د دې لپاره چې خلک ما سره محبت وکړي او زه چې خبره کوم وایي چې دا خبره صحیح ده او دا وکړي دا وکړي. د الله بنده دې ته ضرورت نشته، نیک اعمال کوه ټول خلک به تا سره محبت کوي، اهل حق به تا سره محبت کوي. نو دا څونه اسان عمل دی. باب بر الاقرب فالاقرب، بل باب امام بخاری رحمه الله لګولې دی، شپږشتم باب دی چې نیکی به سره د اقرب فالاقرب سره کوي، څونه چې نږدې هغونه تا باندې حق ډېر لري. عن المقداد بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. مقداد بن معدي كرب دا لوی صحابي دی او نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی او همدغه رنګي جلیل القدر صحابي دی مشهور، په اتاتیا هجری سنه کې دا وفات شوی دی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې یقینا الله جل جلاله وصیت کوي تاسو ته په خپلو میندو باندې چې دې سره ښېګړې وکړي، بیا وصیت کوي تاسو ته په خپلو میندو باندې چې وصیت وکړي دې سره ښېګړې وکړي، بیا وصیت کوي تاسو سره ستاسو پلارانو باندې هغې سره ښېګړې وکړي، بیا وصیت کوي تاسو ته اقرب فالاقرب سره څونه تاسو ته څوک نږدې هغې سره ښېګړې وکړي. حدیث کې به همدغه اهمیت تکرار وي چې ګوره نیک اعمال د انسان دا درجه جګوي. همدغه رنګه حدیث کې به دلیل وي چې مور دا مقدمه ده په ټولو انسانانو باندې، د مور د فلار نه، د ورونو نه، د بچو د هر څه نه په ښېګړو کې بیا ورپسې فلار. حدیث به همدغه رنګه دلیل وي چې عند تزاحم الواجبات، عند تزاحم الواجبات په وخت د واجباتو تزاحم کې او ډیروالي کې چې ډیر واجبات تا باندې راشي نو په هغه وخت کې به اقرب فالاقرب مقدم کیږي. مثال لا شو د پلار سره ښېګړه کول واجب ده، د مور سره واجب ده، د ورور سره، د بچو سره. هلکه دې وخت کې کوم یو مخکې کړم، اول ته مور مخکې کړه. داسې په نورو اعمالو کې هم سړی کوي. عن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا. أبو أيوب سليمان چې دا مولا د عبد الله بن د عثمان بن عفان د تنهو دی دا وی ابو هريره رضی الله عنه مونږ ته راغلی د جمعې په شپه باندې او ویل چې زه هر هغه سړی
چې صله رحمي قطع کړي غواړم چې هغه پاسېږي که څوک په دې مجلس کې صله رحمي قطع کوونکی ناست وي هغه دې پاسېږي زه نه غواړم هغه سره کښېنه هېڅوک پانسېده تر دې پورې دا 3 ځلې دا خبره وکړه بیا په دې وخت کې یو ځوان راغلی فاتا فتن عمة له قد صربها من سنتين یو سړی بیا راغلی چې یو ځوان و چې هغه د خپلې ترور سره 2 کاله صله رحمي کټ کړې وه فدخل عليها هغې ته ور داخل شو خپلې ترور ته ورته وویل د ترور ته ویله تعجب یې وکړو چې 2 کاله ته نه راتللې څه وجه ده اوس رالې یا ابن اخي ای زما د ورور بچیه ته څنګه اوس رالې ما جاء بک څه شي راوستلې او ورته سمعت ابا هريره يقول كذا وكذا د ابو هريره ته نه ما اورېدلي چې داسې خبره کوله هغه ولاړ چې د ابو هريره نه بیرته تپوس وکړه چې دا خبر تا د کوم ځای نه کړله بیرته واپس لاړ ابو هريره ته ویله رضی الله عنه هغه ورته ویل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبي صلى الله عليه وسلم نه اورېدلي دي چې هغه دا ویل ان اعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خبيث ليلة الجمعة چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د بنی آدم اعمال د انسانانو اعمال الله جل جلاله ته وړاندې کیږي هر جمعې په شپه باندې چې د پنځشنبه ورځ د جمعې شپه ده فلا يقبل عمل قاطع رحم الله جل جلاله نه قبلي عمل د هیڅ قطع کوونکی د صله رحمي د څومره شدید دغه د فدی کې حدیث بدلیل وی په دې خبره باندې چې واعظ نصیحت کله کول فکار دی دغه ته خلکو ته ټیم به سړی ټاکي داسې همیشه دپاره به نصیحتونه هم نه چې شپه ورځ معلومه نه یو غربا دې خیږي انسانان په دې سره بیا تنګېږي لکه ابو هريره ته دا ورځ ټاکلې وه ولاړ په دې ورځ باندې حدیث به دلیل وي په دې خبره باندې چې عدم مجالسة العصاة نافرمانو خلکو سره سړی نه کېناستل سړی به نه کېني یو د ضرورت د وجې نه دعوت د وجې نه ورغلیا بېله خبره ده ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الله و چې ظالمان ته مو ور وړاندې کېږي میلان ورته مه کوئ تاسو به ور ورسېږي هغه به سوځي ته به مو سره وسوځي همدغه رنګې په روایت کې به فایده وي چې عدم الاصرار على الذنوب ګناه باندې به سړی همیشوالی نه کوي او دا د سلفو طریقه وه چې پته به ورته ولګېده سمدس به رجوع کوله اوس دغه کس و څنګه سمدس پاڅېد د خبرې سره دا چې اوس پښتون یې که نه صحیح کلک پښتون سله حدیث خو ته وي خپل کار به کوي نه وایي ما سره داسې کړي دي او څنګه زه په هغه سلام واچوم په هغې دا وکړم او دا وکړم او دا وکړم داسې قیسې به ته شروع کړي دا د سلفو طریقه نه وه همدغه رنګې حدیث به دلیل وي په دې باندې چې خیر به خلکو ته رسې دا به د هر یو مسلمان صفت وي همدغه رنګې حدیث به دلیل وي چې صله رحمي قطع کول دا لویه ګناه ده او دا چې ده انسان اعمال الله جل جلاله په دې سره نه بخي او نه ولا قبلي هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.